امام بخاری رحمه الله یو واقعه را نقل کړې د په خپل کتاب کې په الزواجر کې پر چا باندې ظلم کول، لچا سمال په زور باندې اخستل، پر یو چا باندې ډیر سخت ظلم کول د هغه ډیر بد انجام وي. امام بخاری رحمه الله دا واقعه را نقل کړې ده و یو کس ولو هغه بل کس ولیدو وی د هغه کس د لاس په اوږه کې پریولو، را روان و دا نارې ولې وله چا سره ظلم مه کوئ، پر چا باندې ظلم مه کوئ او له ما څخه عبرت واخی. دا بل کس ورنږدې سو، پوښتنه یې ځینې وکړه ول دا څه کیسه ده، له تا سره کومه معامله سوې ده؟ لاس دې په اوږه کې پرېږده، کاټ سوی ده او دا نارې وهې او له ما څه عبرت واخی. بالا ده و دا ټوله کیسه ورته وکړله. ول کیسه داسې ده چې یو سړی ولو، هغه یو مایع نیولی ولو، ډېر خوندور مایع و. نو دې کس ورته وویل زما دا مایع ته شوق وسولو، مایع ته چې مې شوق وسو مایع ډېر خوند راکوي. زه ورغلم ده ته مې وویله دا کوم کس چې مایع نیولی و، ما ورته وویله ما ول دا مایع ما ته راکه. ده راته وویل دا مایع تا ته نه درکوم، دا مایع زه وړم خرڅوم یې، چې کله مې خرڅ کړئ چې هر څو روپۍ یې سوې، هر څه قیمت یې سو د دې مایع، دا روپۍ بیا راوړمه خپلو بچانو ته، خپل بچان باندې ساتمه. دی وایي ما په زور دا مایع ځینې واخیستی، سړی مې ووهی، له ما سره زور و، له ما سره طاقت ولو. سړی مې ووایي مایع مې په زور ځینې واخیستی، را روان سوم د کور پر طرف مایع مې راخستی ده. مایع زور کلو، دا زما په یوه ګوته باندې به په خوله کې راسه ونیوله، دا زما یوه ګوته، ما ځینې زور کو او ګوته مې بیرته ځینې خلاصه کړله. مایع مې راوړی کور مې کښېښوی، چې کور مې کښېښوی شپه تېره سوه. په دا شپه کې زما ګوتې ډېر سخت دردونه شروع کړلو، دونه دردونه یې شروع کړو چې دا ټوله شپه بېچینه او بې سکونه ولم. سهار طبیب ته رالم، ما ول مایع مې راخستی وه، مایع زما ګوته په غاښ کړله، ګوته یې راسه ونیوله. نو ټوله شپه مې دا ګوتې داسې بد دردونه کول، د دې علاج راوښیه، د دې علاج لپاره راغلی یم. طبیب راته وویله ول دا ستاسې کومه ګوته ده دا ډېره خرابه سوې ده، ته به دی کوې دا ګوته به پرې کوې، که دې ګوته نه که پرې شاید چې دا ټول لاس دې ځینې خراب شي. وایي د طبیب په کول مې وکړلو، ګوته مې پرې کړله، خو بیا مې هم دردونه آرام نه سولو. وار په وار مې دردونه زیاتېږي، وار په وار بې سکونه کېږم، وار په وار بېچینه کېږم. بیا یو بل کس راته وویل چې دا لاس ته یو څه نور کاټ که، دی نه یې چې دا لاس ډېر خراب سي. وایي بله وار مې دا لاس په څنګله کې کاټ کوي، چې کاټ مې کوي هم مې د لاس دردونه نه ختمیږي، دغه رقم په دردو یم، دغه رقم بې سکونه یم، بېچینه یم. بیا یو بل طبیب ته ولاړم، هغه ول دا لاس چې نور هم پسې خرابېږي، دا لاس ته دی وکړه په اوږه کې کاټ کړه. دی وایي لاس مې په اوږه کې کاټ کوي، هم دغه دردونه نه دي ورک سوي، دغه رقم بې سکونه یم، دغه رقم بېچینه یم. بیا یو کس راته وویله دا څه معامله ده چې تا دا لاس داسې دردونه یې نه ختمیږي او لاس یې دونه کاټ کړی هم ده. نو ده دا ټوله کیسه ورته وکړله، ول ما پر یو سړي باندې داسې ظلم وکړی، له هغه سره یو مایع و، دا مایع ما ځینې واخیستی. بیا دا کس ورته وویله ول ته دی وکړه، ولاړ سه هغه سړی پیدا که چې هر چیرې له هغه څه معافي وغواړه. نو دی وایي را روان سولمه، په دې کس پسې ګرځم، د دې کس تلاش کومه، دا ما چې ظلم باندې کړی ده. دا کس مې یو ځای پیدا کړی، رالمه د دې کس په پښو کې ور ولوېدمه. دې کس ته مې وویل چې ما معاف که، ما ته بخښه وکړه. دې کس راته وویله ته څوک یې چې زما په پښو کې راولوېدې او ما ته عفو وکړه، ما ته بخښه وکړه، زه تا تر اوسه پورې پېژنم نه. ورته ویې ویله ول زه هغه کس یم چې تا مایع راخستی و، ما له تاسه په زور واخیستی، مایع مې درسه یوړی، امایي د ازمای و ګوته په غاښ کله
زه دونه بې سکونه سوم دا ټول لاس مې پرې کوي نو نن راغلی یم له تاسه عفو غواړم له تاسه بخښه غواړم بخښه راته وکړه ده ورته وویل زما له طرفه و تا ته بخښه ده بیا دا کس چې دا لاس یې کاټ سوی د دې پوښتنه ځینې وکړل ول چې ما له تا مایې واخیستئ په زور او زبردستي سره تا و ما ته کومه ښېرا وکړه کومه به دعا دې ما ته وکړه چې زه دې تر دې حاله راورسوم دې کس ورته وویل ول کله چې تا له ما څه مایې واخیستئ ما له الله پاک څه دا دعا وغوښتل ما ول اله العالمین ده ته دې طاقت ورکړی ده زور دې ورکړی ده ده په خپل زور او طاقت باندې له ما څه دا مایې واخیستی زما د اولاد زما د بچو نفقه یې له ما څه یوړه الله ته خپل قدرت ورته ښکاره کړه الله پاک څه مې دا سوال وکړ له الله پاک څه مې دا دعا وغوښتل نو بیا ده ورته ویل ته ما ته عفو وکړه ما ته بخښه وکړه زه د ټول وخت لپاره توبه کاږم د دې لپاره چې زه به پر چا باندې ظلم نه کوم زه به د ظالم ملګرتیا نه کوم تر قیامته پورې دوستانو دا ډیره د عبرت واقعه ده څوک دې نه پر چا باندې ظلم کوي نه دې د ظالم ملګرتیا کوي